بابر اعظم او محمد رضوان د افغانستان خلاف نه لوبیږي. د پاکستان او افغانستان ترمنځ به روانه میاشت په شارجه کې د 3 شل ورځې لوبو لړۍ پیل شي چې د دې لړۍ لپاره د پاکستان کرکټ بورډ بابر اعظم او رضوان په ګډون یو شمېر لوبغاړو ته دمه ورکوي. پی سی بي په پام کې لري چې نوي لوبغاړو ته موقع ورکړي ترڅو د راتلونکي لپاره د پیاوړي او متوازنې لوبډلې د جوړولو لپاره هڅې وکړي او هغه لوبغاړي چې د پاکستان سوپر لیګ کې ښه ځلېدلي دي هغوی ته موقع ورکوي. د افغانستان او پاکستان ترمنځ به د 3 شل ورځې لوبو لړۍ به د مارچ میاشتې په 24مه نیټه 26مه او 28مه نیټه په شارجه کې ترسره شي چې د دې لړۍ لپاره به پاکستان په راتلونکو څو ورځو کې خپله لوبډله اعلان کړي. خو د سرچینو په وینا د افغانستان خلاف سیریز کې د لوبډل مشر بابر اعظم وکټ کیپر محمد رضوان په ګډون یو شمېر لوبغاړو ته د آرام کولو وړاندیز شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې قوي احتمال شته چې د لوبډلې مشري به شاهین افریدي ته ورکړل شي. د یادولو وړ ده چې د دې لوبلړۍ لپاره د افغانستان کرکټ بورډ 24 کسیزه لوبډله اعلان کړې ده چې له تمریناتي کیمپ وروسته به لوبډله انتخاب شي.